دوستانو د حاسب ځواک یوه بله ویډیو مې پیدا کړل، تاسو سره شریکه کوم. تاسو یو وګورئ چې حاسب ځواک ته یو ځوان کم پیغام د اسلام پر بنیاد باندې لري. دا ویډیو تاسو وګورئ. خالد بن ولید څو کاله کفر کې خالد بن ولید دې موږ په سر کې نه ولې هر ورځ قصه استغفر خالد الله. بن ولید فلان کې والا که زه در سره د افغانستان په ډګه کېږم که د عربانو در سره د دې امیر صاحب خبرې په پای کې واورئ څه وایي. دا کلک خوندور جواب ورکړی دی. دا د اوس ورته غوږ په یو خیمه کې ناستو په خپلو کې په دې خبر تبصره کوله چې ایوبي رحمه الله به اسلام ته ډېر ستر خدمت کړي او که خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه به کړی رضی الله عنه. نو په دې وخت کې ایوبي رحمه الله د دې خیمې تر څنګ تېرېدو دا خبرې واورېدې او خیمې ته ور دننه شو. دوی ته ویل تاسو په څه باندې بحث کولو وایي په دې موضوع باندې. ورته وویل وایي ګورئ وایي زه د خالد بن ولید رحمه الله د پښو خاورو ته هم نشم رسېدلی. بالکل حقیقت دی کې شک نشته. د میرویس خان د خان د احمد شاه ابدالي هم و. د احمد شاه ابدالي رحمه الله هم و. بالکل حقیقت دغه خلک تګلاره یې وه. دوی ته وظیفه ورکړل شوې ده چې قوم پالنه، ملت پالنه، نشنلیزم له همدې ادرسه د افغانانو په مغز کې ور واچوي، په ذهنونو کې ور واچوي. موږ ته څومره ښې خبرې کوي. خالد بن ولید رحمه الله پیشوا ده. بالکل یو اتل و د اسلام. میرویس نیکه او احمد شاه نیکه هغه زموږ اجداد دي. لارویان او عسکر دي او هغه زموږ اجداد دي. تاسو سره تړاو نه لري. زموږ نیکهګونه دي. بالکل خلو باندې موږ ته په دې کې فرق مه پیدا کوئ چې زه عربان څه کوم، زه صحابه کرام څه کوم، زه دوی څه کوم. عربانو د اسلام تر موږ را رسولی ده. لږ زیر شي دا اوس عربان خو مه ګورئ، دا خو کمرانان. مستخي کړې ده. زموږ صحابه دا زموږ شعایر دي. دوی ته چې څوک بده ووایي دوی د کفر سر بې له تن څخه جدا کېږي. په هغه د لعنت وي چې تا تعقیبوي، تا ته کیني، ستا خبرو دغسې مجلسونو ته غوږ نیسي. افغانان مو واخیستل د دې جمهوریت او د دې دیموکراسۍ او د دې نه راپاتې شوي فکر او نصابونه او تربیت او عقیدې او انګیزې دې حالت ته ورسول. اوس له هغه ځایونو نه د خپلو پلارانو له غېږو نه تاسو افغان ملت ته دا روحیه ورکوئ. تاسو موږ ته د موږ نیکونه بدناموئ. کاشکې ته د خپل نیکه په قدم باندې روان لار باندې تللی. بالکل د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا رحمه الله په قدم باندې روان وئ. ته خو که ته د هغه په وخت کې وایي ته د هغه په دښمن په صف کې ولاړ وې. ته بالکل اوس هم د دښمن په صف کې ولاړ یې. ته اوس هم د احمد شاه بابا د لمسیانو سره د دښمنۍ په صف کې ولاړ یې. تا سره د تا غوندې خلکو، د تا غوندې پلیتو خلکو په جواب نه ارځي. خو دا خپل مسؤلیت ګڼم د دې په خاطر باندې. بالکل هر سړی باید د دې په خلاف باندې خپل آواز اوچت کړي. د دې نه وروسته څوک خالد ته تا ته تنان هر هغه څوک چې ستا غوندې فکر لري، زه د دې حاکم دولت نه یوه هیله کوم له دې خلکو نه افغانۍ تابعیت واخلئ، د دې جرأت وکئ. افغان یعنی مسلمان. افغان بالکل حقیقت افغان و مسلمان وي. د افغانستان مسلمانان د غیرت سمبول دی په نړۍ کې. په داسې پلیتو خلکو باندې د افغانیت نوم پروت دی. هیله د افغانیت نوم یې ور بدنام کړي. افغانستان د دوی نه د افغانیت دا نوم واخلئ، دا ورټئ. دوستانو دا ویډیو تاسو وکتله. مخکې ما د دې پر بنیاد باندې یوه ویډیو له تاسو سره شریکه کړه. یقیني د صحابو دفاع پر موږ او تاسو باندې فرض ده. څوک چې د صحابو توهین کوي د هغه په دفاع کې به موږ او تاسو درېږو. د ورځ په قیامت باندې الله پوښتنه راڅخه کوي، ضرور یې راڅخه کوي. احمد شاه ابدالي، میرویس خان نیکه بالکل زموږ اتلان وو، زموږ نیکهګونه ولو. هغسې کومه لار مختاره کړې وه، پر کومه لار تللو، خاص هغه لار وه پر کومه لار چې صلاح الدین ایوبي تللی. خو دا دواړه د صلاح الدین ایوبي و مقام ته بیا نسي رسېدلی. ګوري صلاح الدین ایوبي چې پر کومه لار باندې تللی، کم تګلاره وه، کم زندګي د مختاره کړې وه تللی، هغه خاص هغه لاره و کوم چې خالد بن ولید ورباندې روان. خو دا بیا په دې معنا نسي کېدلی چې صلاح الدین ایوبي د تر خالد بن ولید بالا شي. نه د هغه ځای ته نسي رسېدلی. هغه صحابه وو، رسول الله یې لیدلی وو. صحابي هغه ته وایي چې رسول الله یې لیدلی وي، پر هغه یې ایمان راوړی وي، پر هغه ایمان بیا وفات کړل سوی وي. نو خالد بن ولید یو له هغه اتلانو څخه و چې ما تاسو ته وویل چې کمې جګړې ته به دی و، په کم جګړه کې چې به قومنداني مشرتوب د پر غاړه اخیستی و. د مشرکینو سرداران به هغه جګړې ته بیا نه راوتلو.
ویریدلو، بیا به هغه میدان ته نه حاضرېدلو، بیا به یې بانې لټولې سي پر شا سي، بیا به یې پلمې لټولې سي پر شا سي، د خپل لښکر پر شا کې، ځکه چې د مقابل لښکر سي مسلمانان دي، د هغو قومنده خالد بن ولید رضی الله عنه په مشرۍ کې د هغه پر غاړه اخیستې ده. نو هغه داسې کس ده چې هغه د شاته کېدو والا نه ده، هغه داسې کس ده چې هغه ماته نه خوري، هغه د سر په بیه باندې دا جنګ ګټي. عرب دی ګورئ، عرب هغه خلق دي چې دا دین یې تر مونږ او تاسو راورسوي. عرب هغه خلق دي چې د اسلام نوم یې په ټوله نړۍ کې اوچت کړی و. عرب هغه خلق دي عمر و چې کله رسول الله وفات کېدی چې له دې ټولې علاقې څخه به کفار سخې پرېږدې به یې نه. کله چې رسول الله له دنیا څخه ولاړی، عمر دا اعلان وکړي د کافرانو په مقابل کې چې تاسو ټول له دې ځای څخه زه فیصله اخلم. ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعلان د توصیه کړی ده. خو عربو ته دا اوس عربو ته دا په دې نظر مه ګوري چې دغه عرب نو مثلا داسې د لغو سره برابر دي. کم اوس عرب چې د محمد بن سلمان یا په شمول د دو نور هغه د غرب د امریکا غلامان، هغه واکداران چې اوس په سعودي عرب کې دي، اوس هغه عرب یو خو تیر سوي عرب دي چې هغه د اسلام اتلانو، اسلام یې د دین په دین یې د خپل بدن په وینه، د خپل سر په تن باندې، د خپل سر په بدله باندې، د خپل بدن په وینه په بدله باندې تر ما او تاسو راورسوي. او هغه پر ځای باندې هغه عربان فاته دي چې هغه ټول هیواد ټول اسلام یې د کفارو په لمن کې ور واچوي. تاسو یې ورځ وکتل د کعبې تېره ورځ د کعبې په شکل باندې یو ځای جوړ سوی، هغه باندې دغه د سعودي اوسنی نظام، د سعودي دغه د غرب فلوي، د سعودي دغه اوسنی حکومت چې د امریکا په خوښه او د امریکا غلام ده، هغه فاحش له هندوستان څخه راغوښتي او پر دغه جې رقصوي او ډانسونه کوي. دا ګوري دا ټول د امریکا په خوښه، دا ټول د امریکا د خوشحالتیا لپاره، دا څو ډالرو لپاره، دا څو چې دی په هیواد کې پرمختګ څه راولي. نو که د هر افغان دا سوچ او فکر وي چې افغانستان دې هم داسې کړنې شروع کړي د امریکا په خولو باندې، او امریکا به د افغانستان ته ترقي ورکړي، دا یو افغان ته د منلو وړ نه ده. نه افغانان دا مني، نه افغانان له خپل اسلامیت اوړي، نه افغانان له خپل کلتور اوړي. د څو روپو د څو ډالرو په خاطر باندې داسې کړنې نه کوي لکه اوسني عربان چې یې کوي. نو ځواک صاحب سي عرب له هغو سره برابروي، دا شاید د فکر د سوچ کوچنی ده. دی باید تاریخ مطالعه کړي. دا اوسني عربان که څه هم پر ناحقه دي، په چپه لار روان دي، د امریکا غلامان دي، خو تیرني عرب کم چې رسول الله عرب ده او د ملګري او روان هغه صحابه، هغو پر اسلام باندې څومره ننګ کړی ده، هغو مسلمانانو ته څومره بریاوې راوړي دي. دوهمه خبره دا خبره لکه دې ځوان چې وکړه چې له دغه خلکو سره په لایفونو کې مه شریکېږي. یقیني دا ستره ګناه ده چې د چا په ګناه باندې خبر سي چې یو سړی ناروا کوي، بیا هم مجلس ورسره کوي په دې معنا باندې چې ته هغه خوښوې، الله تعالی تا ته هم د قیامت په ورځ باندې عذاب درکوي. خو که په دې معنا سره چې ته نصیحت ورته کوې، پر دې به الله ثواب درکړي. نو دا رنګه خلک په نصیحت باندې ارزي نه، دا رنګه خلکو وزړه ته نصیحت نه تېرېږي، دا رنګه خلکو سره باید سړی ناسته ولاړه نه وکړي، مجلس ته یې ورنسي. او کم څه چې دی کوي د دا رنګه خلکو په دفاع کې باید هر انسان، هر مسلمان، هر افغان کلک ودرېږي او د دې مقابله وکړي.